أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. وإذا كان برجليه شقاق، وإذا هغه وخت كان کچیر وی برجليه پپشو د دکی شقاق چاو دی وی کچیر د یو چا پپشو کی چاو دی ولې فجعل وګرځوي فيه پدا چاو دو کی شحم وازګه د پښې چاو دی په دا کې وازګې واچولې یا یو بل غوړ شی واچوي لکه واسلم دی شی ور واچوي ان کان کچیر وی لا یضره ضرر نور تر ساوي ایصال رسیدل الماء دوبو لا يجوز ندروا غسله غسل ده و وضوءه او دسته ده کچیر د یو چا په پښو کې چاو دی ولې د په دغه چاو دو کې یا غوړی اشوه یا وازګې اشوه یا دی بل دی شی اشوه چاغه او بمنه کولې د ځاسه او دغه د اوبو رسولو و دغه ځای ته د تاوان نه کاوي کچیر تاوان نور ته کاوي د او د سم نه دی سي د غسل هم نه دی سي و ان کان کچیر وو یغضره ضرر ورسوي يجوز بیا روا دی بیا پروا نه کی ګوره کې تاوان ورته کاوي اوبو رسولو و دا چاو دته بیا پروا نه کی چې د وازګي کیشتي و ایصال رسیدل الماء د اوبو اله داخل السرتی و داخل ته د نو دغه نو نه دی د دانو و مابین ته اوبو رسول په غسل کې فرض دا فرض دی دا ازای ته اوبو رسی دا ازای بلندی دا فرض دی وکذا دا غرکم الاستنجاء استنجاء عند الغسل په وخت کې د غسل فرض ده بالماء په اوبو سره ګوره یو سړی استنجاء وي په حالات کې د غسل دغه استنجاء چې دا فرض ده د دې د پاره چې کم هغه ځایونه دي هغه ته اوبه سمې ورسیږي د دې د پاره و ان لم يكن کچیر نو علیه پر د باندې نجاست مرداری ګوره چې مرداری نه وي یو خو د مرداری حساب دی د مرداری خپل حساب دی کچیر مرداری نه ولا دغه استنجاء وهل د پاره دا فرض دی د اوبو رسول ولا غځای ته رسیدل ضروری دی وکذا دا غره کم تخلیل او خلال ول اصابع د ګوتو په الغسل په غسل کې ول وضوء په اوداسي کې فرض دی ګوره د ګوتو خلال ول په اوداسو په غسل په دواړو کې فرض دی ان كانت کچیر وی الاصابع ګوتی منظمه سرمشتي دا ګوتی د سرمشتي ولې او به نوري لکولې غیر مفتوحه د اخلاص ګوتی نه وي د باز انسانان د پښې ګوتی ډیر سرمشتي نو دغه چا د پاره د اوبو رسول د دا ګوت ما بیان خلالول دا فرض دی او به دازې ته ورسی او که خلاص ګوتی وي وین كانت کچیر وي مفتوحه خلاص په هو سنت بیا سنت دی د اوبو رسول بیا فرض نه دی وکذا دا غرکم انقاء پاکوالی البشرتی د پوست پاکوالی و بل لندوالی شعر د بیشتانو فرض دی دا پوست پاکول دغه بیشتانو ته اوبر سول دا لندوالی د بیشتانو دا فرض دی ولی لقول علی الصلاۃ والسلام په دلیل د دې قول د پیغمبر علی الصلاۃ والسلام الا خبر وسی فبلوا لندوی شعر بیشتان وانقو پاکوي بشرته پوست هغه پوست پاکوي د خپل بدن پوست او بیشتان لندوی لقول علی الصلاۃ والسلام په دلیل د دې قول د پیغمبر علی السلام ان تحت كل شعره لاندې در هر بیشته جنابت دی دا ډیر کوشش او مبالغه په دې کې پکار د زکه در هر بیشته لاندې پیغمبر علی الصلاۃ والسلام وای در هر بیشته لاندې چې په بدن کې کم بیشتان دي در هر بیشته لاندې چې سړی جنوب سي د هر بیشته لاندې جنابت رسیږي ولو بقي کفاتس شیء یو شی یو څه حساب پاتس من بدنی د بدنس لم يسبه نور سید و دغه الماء لم يخرج من الجنابه دغه ځای د جنابت سره دی خالصوي ګوره کې یو ځای په بدن کې لږ څه وچ پاتې سي یعنی دا یو بیشته ستا په نظر وچ پاتې سولو دا غسل نه دی سي ولی دالته جنابت پاتې سول پیغمبر علیه السلام وای در هر بیشته لاندې جنابت دی و ان قل کته هم لږ ځای به هغه هم کدونه لږ خاشه ځای به هم وشرب چشل الماء دوبو يقوم دريج مقام پر ځای باندې المزمزتي د خلی پر منزلو اذا هغه وخت بلغه کرسیدي الماء اوب الفم وخلته كله ټول اوب په خله باندې سړی اوب چشي د خلی پر منزل په غسل کې فرض دي نو سړی اوب چشي دون اوب په خله کې وچشلې خله ته ورواچولې چې د ټول خله ته اوب ورسېدي دا اوب د وچشلې بس د خلی پر منزل پر ځای باندې دغه د اوب چشل دریج و الا کچیر نو خله نه پټ کېدل فلا بیا نسی کیږي ولو ترکها کې پریښول داخله ناسیان په هیر سره وسول المنځ وکي ثم ورسته تذکر اور پیات خلو پز نه پریمنځل یا خله نه پریمنځل یا پز نه پریمنځل په غسل کې بس هیر ولا بیا ور پیات سو یو مازمزه خله دې پریمنځي و يعيد راودي ګرځي ما سوال چې کوم منځ کړی دي غسل وکي
لمونځ یې وکړئ بیا وروسته پوهیاست او ما غسل وکړ خوله مې نه پرېمینځل بس خوله دې پرېمینځي بېرته د هغه لمونځ راوګرځي بس لمونځ غسل یې نور راګرځول نه غواړي. وسنت الغسل د غسل اندا دی یقدمه چې د مخه کې الوضوء اودس علی الغسل پر غسل باندې سنت کار په غسل کې داري چې اول به اودس تازه کوي دا سنت الا غسل مگر نه دی منځي رجليه پښې دې نه مینځو اودس دې نور تازه کې خالی پښې دې نه مینځي. هغه ما درته ویلي وه چې د پښو پرې مینځل د دې دپاره چې پښې نه مینځي چې دغه خلکو به پخوا چې غسل به کوي په دې ځای کې به ول چې هغه د غسل کوي هغه د غسل اوبه به د هلته ډم ولاړې وي د پښې به په دغه اوبو کې پرتې وي نو چې د پښې پرې مینځلې وای هم بیرته په هغه اوبو کې ولې د دې دپاره دغه ویله چې اخري دې بیا پښې پرې مینځي نو د پښو پرې مینځل هم بهتره خبره دا ده چې پښې هم پرې مینځي که دی ځای ولو چې هغه د پښې دغه اوبو سلوړي ولې واندا یزیل لري دي کې النجاسه مرداري عن بدن د بدن د مرداري لري ان كانت کچیر و پر د بدن باندې ثم ورسته ثبوت دي کې الماء او على راس پر سر باندې وسائر الجسد پر ټول بدن باندې ثلاثا درې وار ګوره یو وار خله پریمنزل یو وار پزه پریمنزل یو وار پر ټول بدن او به تیرول دا فرض دي درې وار خله پریمنزل درې وار پزه پریمنزل درې وار پر ټول بدن او به تیرول پریمنزل دا سنت یعنی په دا درې وار کې سنت ادا سو هم فرض ادا سو ثم ورسته يتنحى لردسه عن ذلك المكان دا يتنجى نه دي خلک ډیر يتنجى وای يتنحى لردسه عن ذلك المكان دغه ځای چې د غسل پر کوي فيغسل پرید منځ قدمه پښه ګوره د دې صدا معلومه سو چې په دغه ځای کې وبو ولاړ دي د پښه پکښې دي نو وای د ځای لري بیا د پښه پریمنځي الا خبيانه اندا يكون كوچير وو على حجر پر ډبره باندې او على خشب یا پر یو لرګي باندې او غیر ذلك یا پر بل شو هغه بیا دا نه غواړي دا پریمنځل د پښو ګوره که پر ډبره ولاړو یا پر لرګي ولاړو یا پر یو بل دغه شی واندا لا يسرفو اسراف دي نکي فلمای په وبو کې واندا لا يقترو ندي کوتای کوي په دا وبو کې ګوره اسراف دیم په وبو کې نکي کوتای دیم نکي اسراف چی توای اسراف دی توای چې درې واره سنت او فرض دواړه په درې واره باندې ادا کیږي د څلور واره دا بدن پریمنځي د 15 واره دا بدن پریمنځي د ته اسراف وای کوتای بیا دی ته ویل کیږي چې بدن درې واره پریمنځل کیږي د یو واره پریمنځي یا دا یو واره د پریمنځي چې ایسه دا بدن په غوړ کې په وبو باندې نو دا رقم کموالی دی نکي د دې اسراف او د کموالی د دواړو څخه د ځان وساتي واندا لا استقبل مخ د نګرځي القبله او قبلته وقت الغسل په وخت کې د غسل چې سړی غسل کوي د غسل په وخت کې د مخ او قبله شریفه ته نګرځي واندا يدلك ودمج كل اعضائه طول اندامونه في المره الاولى په اول وار کې د ټول بدن ومږي چې د هر بیشته بیخته او به ورسیږي لندوالي ورسیږي دا کار دی وکي واندا يغتسل غسل دی په موضع فضای کې لا يراه چې نوینه دی احد هیڅوک دا غسل دی پټ ځای کې دغه چې دی دا سنت عمل دی غسل په پټ ځای کې کول لکه په غسل خانه کې کول دا سنت عمل دی یو سړی پر میدان باندې ناست دا د سنت یا د ادب مخالفت دی واندا لا يتكلم خبري دنكي بكلامي په خبرو سره قط هیڅ کول یا بالکل د خبرې نه کوي چې غسل کوي د غسل په حال کې د خبرې نه کوي دنیایي خبرې دا کار دی نه کوي د دې څه د ځان وساتي ويستحب مستحب دي اندا يمسح چې مسکی بدن د بمندیل په دسمال سره بعد الغسل ورسته در غسل یو سړی غسل وکي د غسل څخه ورسته د ځان په دسمال په اټوال باندې وچول دا مستحب کار دی واندا يغسل پرید من رجليه پښه بعد ورسته لبس در اغوستو د کالو چې کالی واغوندي بیا د پښو پریمنځل دا مستحب کار دی واندا يسله ور پیوسته دي کې ولملګری دي کې بسبتي دوه رکعاته ای نافله النفل دوه رکعاته نفل دی بیا وکي په دې پسې دا مستحب کار دی واما نیت چې دی فلیست نه دی بشرط شرط فی الوضوء په اوداسه کې ول اغتسال په غسل کې ګوره نیت په اوداسه نیت په غسل کې چې د دې نیت کوي چې دا اوداس ز تازه کوم د پاره د پاکي یا دا غسل ز کوم د پاره د پاکي دا شرط نه دی مستحب کار دی ثواب پرسته خدا شرط نه دی فرض نه دی چې به خامخا دا نیت کې په تمامه کې نیت فرض وو خو په اوداسه او په غسل کې فرض نه دی حتی در داسې وخت پورې ان الجنوب چې دی اذا هغه وخت ان غمس کپټ سو فلمای په وبو کې الجاری چې بيدې او الحوز یا په حوز کې الکبیر غټ لتبرد د پاره د یخوالي د بدن یو سړی د غیر علی جنوب سړی د په وبو کې ډوب سول دغه په ناور کې ورو غرزدي نه وبوت یا یو وبو به یې جاری وبدي ودی ته ورو غرزدي ځان کې ډوب کې پټ سو مکمل کې پټ سو
او قام یا ودرېدی فی المطر و باران ته شدیدا سخت زورور باران شروع دی بس دی ودا باران ته ودرېدی وتمزمز او خله پریمنزل واستنشق او پز پریمنزل یخرج ووتی من الجنابه د جنابت بس د جنابت ختم شو. ګوره دا مسله ده زوروره مسله ده دا په یاد لري. ګوره یو سړی راولار شو وتعالی ته وغورځېدی د دې لپاره چې دا بدن یې یخ شي دی جنوب ولو چې راوختې خالي خلو پز پریمنزل بس د غسل او اودس دواړه تازه شو دواړه صحیح شول او غسل او اودس دواړه صحیح شو. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.